لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت او خصوصي تحصیلي بنسټونو د ګډ کمیسیون نوبتي ناسته د دغه وزارت د تضمیني کیفیت او اعتبار ورکونې رئیس په مشرۍ ترسره شوه. یکشنبه د افغان نړیوال پوهنتون او هیواد مختلفو تحصیلي بنسټونو د 29 څانګو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دریم پړاو کلسټر پیل شو. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د افغان خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت بشري سرچینو ریاست له لوري د دغه وزارت 80 تنو نویو ګمارل شوو کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې ورکشاپ پای ته ورسید او ګډونوالو تصدیق پاڼې ترلاسه کړې. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت د مقام لارښوونې پر بنسټ اداري او زیربنا رئیس په مشرۍ ټاکل شوي هیئت کونړ ولایت ته د خپل کاري سفر په بهیر کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون له بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه. د کابل پوهنتون په نوښت او د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ د لوړو زده کړو پیاوړتیا تر عنوان لاندې 3 ورځنی ملي کنفرانس نن د کابل پوهنتون په نوي اډیټوریم کې پیل شو. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. پنجشنبه د افغان نړیوال او د هیواد بیلابیلو تحصیلي بنسټونو د 29 څانګو د تحصیلي نصاب د پراختیا او بیا کتنې دریم پړاو کلسټر پای ته ورسید. د کابل پوهنتون په نوښت او د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ د لوړو زده کړو پیاوړتیا تر عنوان لاندې 3 ورځنی ملي کنفرانس د تندیسونو او تصدیق پاڼو په ویشلو سره پای ته ورسید.